سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم تاسو ټولو درنو لیدونکو ته. د شک پرته تاسو د بریالیتوب د فورمول په اړه ډیر څه اورېدلي یا لوستلي دي. د بریالیتوب د ترلاسه کولو لپاره ګڼې لارې شته چې زه باوري یم تاسو تر ډیره هغه ازمایلي دي. خو فکر نه کوم چې تر اوسه مو د ماتې د فورمول په اړه فکر کړی وي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې ماتې وخوري. خو زما په اند د ماتې د فورمول زده کول ډیر اړین دي. غواړم په دې خپرونه کې د هغو کارونو په اړه وغږیږم چې ستاسو د بریالیتوب امکان راکموي او له ماتې سره مو مخ کوي. البته زما مطلب د ماتې عمومي فورمول نه دی، بلکې هغه کارونه دي چې که سهار له خوبه د راپاڅېدو پر وخت ترسره کړئ، تاسو به له ماتې سره مخ. شاید دا کارونه ستاسو له نظره ډیر ساده او معمولي وي، خو اغېز یې له هغه څه نه ډیر زیات دی چې فکر یې کوئ. نو د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ، خو مخکې تر هر څه دا ویډیو لایک کړئ او د نورو دې ډول ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. لومړنی کار د الارم یا د ساعت د زنګ ځنډول دي. معمولا ډیری کسان د ساعت په زنګ باندې راویښیږي، خو تاسو هم کېدای شي د ډیرو نورو خلکو په شان ساعت د څو نورو شیبو لپاره برابروئ او ویده کېږئ. څېړنې ښیي چې دا کار که څه هم ظاهرا ډیر ساده ښکاري، خو ستاسو پر ژوند او بریالیتوب ډیر اغېز لري. حتی که د 5 یا 10 دقیقو لپاره هم چرت وهئ، بیا هم ښه عادت نه دی او ستاسو په زیان تمامیږي. یو آیرلنډي لیکوال وایي، هیڅوک مې نه دي لیدلي چې یو لوړ ځای ته ځان رسولی وي او سهار وختي له خوبه نه پاڅېږي. د خوب ډیر متخصصان موږ ته همدا سپارښتنه کوي چې د ساعت له لومړي زنګ سره له خوبه راپاڅېږو او هڅه ونه کړو چې بیرته ویده شو. د دې سپارښتنې لامل دا دی چې کله تاسو د ساعت زنګ بندوئ او بیرته ویده کېږئ، دا ځل د خوب ډیره درنه څپه در باندې راځي او په دې ډول که لږ هم ویده شئ نو د ورځې په اوږدو کې به د لټۍ او ستړیا احساس کوئ. دې ته هم باید پام وکړو چې د کافي خوب کول د دې لامل ګرځي چې سهار مو د ساعت زنګ ونه ځنډوو. نو هڅه وکړئ چې شپې پر وخت ویده شئ. البته که کومه شپه ناوخته هم ویده شئ، سهار مو د ساعت زنګ مه بندوئ او بیرته مه ویده کېږئ تر څو یوه ښه ورځ ولرئ. بله تېروتنه چې ډیری کسان له خوبه د راپاڅېدو پر وخت ترسره کوي د خوب په ځای کې کېناستل او بې حرکته پاتې کېدل دي. تاسو وروسته له دې چې له خوبه پاڅېږئ ژر ودرېږئ یا همداسې بې حرکته پاتې کېږئ او یا کېنئ. کله کله داسې پېښېږي چې موږ وروسته له دې چې راویښ شو څو شېبې په ځای کې بې حرکته پاتې کېږو. دا کار د دې لامل ګرځي چې د ورځې په اوږدو کې ستړي اوسئ او ورځ مو له شور او شوقه خالي وي. غوره دا ده چې په دې وخت کې بې حرکته پاتې نه شئ او بدن مو وخوځوئ، یعنې د بدن شخي مو وباسئ او یا لږ وګرځئ. د څېړنو له مخې له خوبه د راپاڅېدو پر مهال بې حرکته پاتې کېدل د دې سبب ګرځي چې د ورځې په اوږدو کې د لټۍ احساس وکړئ. خو که چېرته په دې وخت کې ځینې حرکات ترسره کړئ، د دې لامل کېږي چې ټوله ورځ له شوق او شور سره تېره کړئ. بله تېروتنه له خوبه د راپاڅېدو سره سم د فیسبوک، ټیک ټاک، واټساپ او یا نورو ټولنیزو شبکو خلاصول دي. لومړنی کار چې تاسو یې له خوبه د راپاڅېدو سره سم ترسره کوئ کوم کار دی؟ ډیری کسان له خوبه د پاڅېدو سره سم موبایل خلاصوي او خپل مسیجونه ګوري. خو بد خبر دا دی چې دا کار نه یوازې دا چې ناسم دی، بلکې ستاسو په کارونو او خپلو موخو ته د رسېدو په لاره کې د ماتې خوړلو لامل ګرځي. تاسو چې کله په دې وخت کې مسیجونه ګورئ، دا کار د دې لامل ګرځي چې له یوې خوا د سهار ښکلې شېبې له لاسه ورکړئ او له بلې خوا کېدای شي له داسې مسیجونو سره مخامخ شئ چې در باندې ښه ونه لګېږي او ورځ مو خرابه کړي. په دې اړه یو کتاب لیکل شوی چې وایي هېڅکله مو ایمیلونه او پیغامونه سهار وختي مه ګورئ. د دې دلیل دا دی چې کله تاسو تازه له خوبه راپاڅېږئ، ستاسو ذهن دې کار ته چمتو نه وي. غوره ده چې دا کار یو بل مناسب وخت کې ترسره کړئ. دا ټکي هېڅکله ساده مه ګڼئ، ځکه ستاسو سهار ستاسو د نن ورځې د کور د بنسټ حیثیت لري. که یو ناسم سهار ولرئ، کېدای شي ټوله ورځ په ناسم ډول پر مخ یوسئ. نظرونه او وړاندیزونه مو په کومنټونو کې راته ولیکئ. په یاد ولرئ، هرومرو مو ورځې ته برنامه ولرئ، که نه هغه څوک چې ورځ او ژوند مو درته ټاکي نور خلک به وي، نه تاسو خپله. خوشحاله او سرلوړي اوسئ.